چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لپاره قرباني کولای شي او کنه. ماشاءالله دا ډېر خصلت پوسټ او اکثریت سوالات د موږ نه ملګری د دې په باره کې کوي. د دې متعلق ما یو تفصیلی کلیپ کړی دی، بعضې دلایل مې راوړي دي چې کم خلک د دې نه استدلال کوي او کم خلک دا خبره کوي نو هغوی په کم بنیاد باندې کوي، هغه هم واوره. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه قرباني زما محترمه دا خبره ډېره ښایسته ښکاري او هره ښایسته خبره هغه دین نه، هره ښه خبره هغه دین نه. که یو سړی ووایي چې زه د الله د رسول دپاره قرباني کوم نو زمونږ عوام ورته په دې نظر ګوري چې یاره تا د الله د رسول سره دونه مینه ده، ته خو ډېر دینداره سړی. داسې نه ده زما محترمو، زمونږ او ستاسو نه زیاته مینه د الله د رسول سره د صحابه وه. قسم په الله چې دا د امت ټوله مینه راټوله کړي د یو ادنا صحابي د الله د رسول سره چې څومره مینه وه هغې ته نشي رسېدی. نو لهذا چې کومو خلکو د الله د رسول سره د موږ نه زیاته هم ډېره مینه وه هغه خلکو د الله د رسول دپاره قرباني نه ده کړې. لهذا د الله د رسول دپاره قرباني کول دا نه دي ثابت. بعضې خلک وایي چې بس دا به کې په دې خبره ځان پوه کوي موږ چې څومره اعمال کوو دا ټول د الله رسول ته وررسي. که موږ مونځ کوو، که موږ نوافل کوو، که زموږ صدقې کوو، که قربانیانې کوو، که حجونه کوو، که زکاتونه ورکوو، د دې ټولو اجر د الله رسول ته وررسي ځکه هغه زموږ نبي دی. موږ ته هغه دا شیزونه راښودلي دي، هغه موږ سره په دې کې پوره په اجر کې شامل دي. پاتې شوه د قربانۍ تخصیص چې د هغه دپاره قربانۍ ته په قربانۍ څاروي کې حصه کول نو دا نه دي ثابت. یو روایت بعضې خلک پیش کوي چې یاره د الله رسول چې کله وفات شو نو علي رضی الله عنه ته ویلي چې زما د طرف نه قرباني وکړه، لهذا د الله د رسول د طرف نه قرباني کیدی شي. زما محترمو د ټولو نه اول چې کله که دا روایت ضعیف هم نشي او صحیح هم سړی وګڼي نو په دې کې د الله رسول وصیت کړی او دا مسلمه خبره ده، اتفاقی خبره ده چې کله یو مړی وصیت وکړي نو د هغه د طرف نه به قرباني بیا کیږي. چې وصیت وکړي په وصیت باندې به عمل کیږي، خو په څومره وصیت په ربع عمل کی د مال په څلورمه حصه کې به د مړي په وصیت باندې عمل کیږي، د دې نه زیات نه. نو لهذا که یو مړی وصیت وکړي د هغې دپاره کیږي. دویم دغه روایت ضعیف دی، محدثینو په کلام کړی دی، دا نه دی ثابت. لهذا د مړي د طرف نه د الله د رسول دپاره قربانۍ کې حصه کول دا نه ده ثابت، نه صحابه و کړي ده او نه بعد کې سلفونه د دې په باره کې څه نقل دي. کومو خلکو چې دا خبرې کوي نو داسې د ځان نه جوړې کړي خبرې دي، لهذا د دې نه اجتناب پکار دی. که موږ یې ووایو او که ونه ویو د الله رسول ته زموږ د قربانو اجر وررسي. دغه